د نن پنجشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. مالیې وزارت وایي پر صادراتي او وارداتي توکو د تعرفې ټاکل د مالیې وزارت صلاحیت دی. د پنجشیر ولایت د عنابې ولسوالۍ په قلیچه سیمه کې 315 کیلو واټ ترانسفارمر په فعالېدو سره 150 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوې. غزنی ولایت کې د کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو یو قاچاق کوونکی نیولی چې پاکستان هیواد ته یې اسلحې قاچاق کولې. ستره محکمه په یوه خبرپاڼه کې وایي د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس د مټاخان ولسوالۍ له ابتدایي محکمې څخه لیدنه وکړه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د پکتیا ولایت ارګون ولسوالۍ کې روشن مخابراتي شرکت خپل 4G خدمات پیل کړل او زیاتوي چې دغه ولسوالۍ ته لومړی ځل دی چې په لوړ کیفیت مخابراتي اسانتیاوې برابرې شوې چې ورسره به د خلکو مخابراتي برخه کې شته ستونزې حل شي. افغاني سره میاشت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې 40,400 کورنیو ته د اسلامي همکاریو د سازمان په همغږۍ او د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د افغاني سرې میاشتې له لوري د خوراکي توکو د مرستې ویش پیل شو.